د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه لنډ معلومات. نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبدالله، د نیکه نوم عبدالمطلب، د کورنۍ نوم هاشمي، د مور نوم امینه بنت وهب، د رضاعي مور نوم حلیمه سعیدیه، د لومړنۍ میرمنې نوم خدیجه الکبرا رضی الله عنه، د لومړۍ میرمنې د پلار نوم خویل، د قوم نوم قریش، د زیږیدنې نیټه د ربیع الاول 12 کال 1501 د څلورمې شلم میلادي، د زیږیدنې ځای مکه مکرمه، د هیواد نوم سعودي عربستان، نژاد عرب، تر بعثت مخکې لقب رښتیا ویونکی او امین، د الهي وحی او د راښکته کېدو ځای د حرا غر، د حرا د غره موقعیت د مکې شمال غرب خواته، دنده پیغمبري، دین اسلام، د دندې موده 23 کاله، رنګ ګلګون او ځلانده، د ویښتانو رنګ تور، قد منځنی لوړ ته مایل، پزه جګه قلمي. د میرمنو نومونه خدیجه، عایشه، حفصه، سودا، زینب، ام السلمہ، جویریه، صفیه، میمونه رضی الله عنه، زامن عبدالله، قاسم، ابراهیم په کوچنیوالي کښې وفات، لوڼه زینب، رقیه، ام الکلثوم، فاطمه رضی الله عنه. یو اوسېدو ځای مکه مکرمه، د بني هاشمو ځای، تر هجرت وروسته مدینه منوره. تحصیلات د پیغمبري تر درجې د الله جل جلاله تر نظر لاندې د جبرائیل علیه السلام په واسطه ورسول شو. د پلار مړینه یې د مور په نس کې د 2 میاشتو و، د مور مړینه یې په 6 کلنۍ کښې، د نیکه مړینه یې په 8 کلنۍ کښې. اصلي روزونکی د ده اکا ابوطالب، د واده پر مهال عمر 25 کلن او خدیجې رضی الله عنه عمر 40 کلنه، د بعثت پر مهال عمر 40 کلن. د مدینې څخه مکې ته د هجرت پر مهال نیټه یې د 611 میلادي چې د هجري قمري د اول کال سره برابره ده. لومړنی سفر د خپل کاکا سره د شام د بصرې ښار ته په 12 کلنۍ کښې و. د بعثت وروسته لقب خاتم الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم، ټول عمر یې 63 کاله. د مړینې نیټه یې د 11 هجري قمري کال د ربیع الاول پر 12 د دوشنبې په ورځ قبر مبارک د مدینې منورې ښار د ام المؤمنین رضی الله عنه حجره